جار شمان صاحب په لومړي قدم کې خو فیسبوک ټولو مینوالو ته سلامونه. ستاسو هم ډېره مننه کوم چې مینه م راسره وښوده. جار شم د غزل نه مخته یو دوه بنده دي چې په خوب کې راشي خو په ویښه په نظر نه راځي. خان صاحب په خوب کې راشي خو په ویښه په نظر نه راځي. خدایه څه وشو د عمرونو مسافر نه راځي. واه ډېره لا بیا جار شم په خوب کې راشي خو په ویښه په نظر نه راځي. خدایه څه وشو د عمرونو مسافر نه راځي. او مور مې دعاوې راته کړي څه بزرګ نه یم. ان صاحب مور مې دعاوې راته کړي څه بزرګ نه یم. دا چې په سیده لاره ځم او مخ ته غر نه راځي. واه ډېره لا جار شم ان صاحب مکمل غزل ده چې دا پښتانه چې په خوښۍ مینه کې ژوند وکړي. دا پښتانه چې په خوښۍ مینه کې ژوند وکړي چې زه ژوندی یم یارانو دا به خوند وکړي. واه ډېره لا یو ور بیا جار شمان صاحب دا پښتانه چې په خوښۍ مینه کې ژوند وکړي چې زه ژوندی یم یارانو دا به خوند وکړي. او دا ټول عسکر به په خندا خندا وطن ته راشي. دا ټول عسکر به په خندا خندا وطن ته راشي که طالبان په سږني کال کې. ډېره لا یو ور بیا جار شمان صاحب دا ټول عسکر به په خندا خندا وطن ته راشي که طالبان په سږني کال کې اوربند وکړي. او کله چې تا په اناري جوړه کې وګورم کله چې تا په اناري جوړه کې وګورم نازک وجود کې مې دردونه کمربند وکړي. او دا زړه مې نه ده دا سینې څخه بهر وباسي. دا زړه مې نه دی دا سینې څخه بهر وباسي. د یار بنګړي چې کله شړنګ په سپین مړوند وکړي. او چا چې د خدای او د رسول په لاره وکړو مزل چا چې د خدای او د رسول په لاره وکړو مزل قسم په خدای چې زندگی به سربلند وکړي. او ان صاحب هغه بیا خامخا د یار په نامه ژوند تیروي. هغه بیا خامخا د یار په نامه ژوند تیروي. په محبت کې چې نورزیه څوک سوګن وکړي. ډېره لا رښتیا ده. ان صاحب یو بل غزل هم درته وایم چې له تا نه وروسته ما باندې ماتم و او که نه و. له تا نه وروسته ما باندې ماتم و او که نه و. راغلی مې د زړه څوکې ته غم و او که نه و. او که نه و. ان صاحب رښتیا به راته وایي تا چې ځان زورولم. رښتیا به راته وایي تا چې ځان زورولم. مات شوی درنه ګوتو کې قلم و او که نه و. او که نه و. که صرف دی د خپلې بابولالې کړي ورمخته. که صرف دی د خپلې بابولالې کړي ورمخته. زما د خیال خبرو کې څه هم و او که نه و. او که نه و. او دا تا چې کله پرېښودم د مینې په سفر کې دا تا چې کله پرېښودم د مینې په سفر کې مدام به راسره ایښی چیلم و او که نه و. او که نه و. ان صاحب د خلکو چې دا خوله ورته په وینو باندې رنګ کړه د خلکو چې دا خوله ورته په وینو باندې رنګ کړه. جار شمان صاحب د خلکو چې دا خوله ورته په وینو باندې رنګ کړه. نورزیه دا سړی په رښتیا ګرم و او که نه و. واه